الله وبرکاته. زه تاسو ورو تاسو قربا سانی امید دې ټول مرګ ټیک ټاک او خوشاله هرمونو کتونکو دا ټیم موجود یو لور ډیر خال کې او د خال نه بره پایندره سلطان خیل سفرې کې د ویډیو نه مخکې تاسو دا کلیپونه وکاتو یو سلطان خیل سفرې چې کوم غرایزه علاقه را پاغه کې اور لګېدل تاسو ګورئ او تقریبا دوه نیمې غنټې وشوې د دې ځای کې چې کوم عوام دي هغوی لګیا دي په خپل لختو باندې او په بیلچو باندې او په خاورو کمرو باندې کوشش شروع کړی د اور تقریبا کنټرول کېدو والا دی. ریسکو ډبل 1 ډبل 2 ته تقریبا یوه نیمه غنټه وشو مخکې ټلیفون شوی دی دا تر دې دمه څوک راغلی هم نه دي. زمونږ چې دې ځای کې څونه عوام دي هغو ډېره غټه قرباني وکړه. تاسو په دې ویډیو کې ګورئ دا نوجوانان او دا خلک لګیا دي چونکې ډېره زیاته ګرمي هم ده او اوبو سهولت هم دلته نشته دی. هلکان ډېر زیات تږي شوي دي څونه عوام چې راغلي دي خو بیا هم لګیا دي او دغه غر پسې نښتي دي تاسو ګورئ په خپلو لختو باندې او د دې چې کوم عوام دي ټول لګیا دي خپل کوشش کوي دا اور قابو کنټرول کېدو والا دی. زموږ حکومت ته هم خواست دی چې تاسو ته یوه نیمه غنټه مخکې ټلیفون شوی دی تر دې دمه باندې ریسکو 11-22 نه ده رسېدلی او چونکې اور کنټرول کېدو والا دی نو زموږ حکومت ته هم درخواست دی چې داسې آفتي کارونه راځي نو تاسو لا را رسېده پکار دی. دلته کې زموږ سره څونه عوام دي موږ له هغو نه هم کمنټس اخلو چې دوی څونه کوشش وکړو څونه منډې ووهله په دې اور په مړ کولو کې. تاسو ته وویل چې اور لګېدلی دی د نامعلوم وجوهاتو د وجې نه زموږ د دې علاقې چې څونه مشران کشران وو د هغو په کوششونو باندې هغه اور کنټرول شو. لا تر دې دمه ریسکو 11-22 را رسېدلی هم نه دی. زموږ سره د دې ځایي خلک هم موجود دي د هغو نه به کمنټس اخلو چې د خلکو څومره قرباني وکړه. زموږ سره موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ډېره مهرباني چې تاسو زموږ تپوس وکړو زموږ سره په دغه کې شریک شوئ. دا چې و تقریبا 2:30 بجې موږ په دې کلي کې مخامخ وو دې غره ته زموږ د کورونه مخامخ نو اور ولګېد د کسانو مسانو اوازونه وکړه چې اور ولګېد نو بیا دې خوا موږ کسان رضاکاره مو لیده چې راغله په هغه اور به کنټرولول کوشش یې کوو خو چونکې هوا ډېره زیاته وه د هغه هوا سره دغه اور هغه لمبې هوایي شوې او هغه ټوټل تقریبا 300 ونو باندې مشتمل یو ځنګل و هغې ته ډېر ناقابل تلافي نقصان رسېدلی دی او مالي طور که د هغې اندازه ولګېږي نو 3-4 کروړه لږ اندازتن دغه رسېدلی دی. د عوام د ستاسو د دغه په وساطت سره چینل په وساطت سره دا مطالبه کوي چې دا نقصان که حکومت پوره کړی شي نو د هغو د خفګان ازاله به وکړی شي او حالانکې اوس هم به اور لا زیات کنټرول نه دی ځای په ځای باندې هغه غټې غټې سکوروټې پاتې دي خلک لا لګیا دی شګې او اوبه اپنی مدد آپ کے تحت لګیا دي او په هغه اور باندې لا تر اوسه پورې چې دا قابو نه ده موندلي. بله دا خبر راته وکړئ چې تر دې دمه باندې څوک راغلی هم نه دي او د دې علاقې خلک چې دي نو هغو دومره غټه منډه وواله که د دغې علاقې خلک دي که راډو دي که لالونه دي پیدل خلک راغلي دي او هغو خلکو ډېره منډه ستاسو سره وواله او دا اور یې کنټرول کړو نو نو هغو چې خو که فرض که زموږ دا اور په داسې یو ځای کې لګېدلی چې د هغې پونچ لکه د فایر بریګیډ هم نه کېده هغې ته 11-22 ولته ستاسو په خپله خوله خبره وکړه تاسو هم ورته وویل او زموږ د کلي څو مشرانو هغو ورته ټلیفون کړی تر نن تقریبا 2-2.5 غنټې وشو چې دا اور بل شوی دی او دا غرې دا طبیعي چې دی نو ستاسو د مخې د تاسو ولاړې هي نه چې هر شی پکې سوی دی د اوسه پورې هغه هم نه دی راغلي او نو بل څه زموږ سره سیسټم و نو ټول د سفرې او د اډو عوامو او زیاتر نوجوانانو پکې ډېر اهم کردار ادا کړو.
مالک هم دی او هغه به تاسو سره د دې خلکو چې دوی سره څونه منډه تړلو والا د دغې عوامو مبارک به تاسو ته خبره کوي چې دوی د دوی سره څونه منډه والا ده خلکو د سره ډېرې منډې تړلې. شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا تقریبا 2:30 بجې خوشه دا اور ولګېدو او دا ډېر ګڼ ځنګل و او ټوټې ټوټې زیات نو روان چلېده نو اور په ډېر په تېزۍ باندې په لاړ خو خره دا نوجوانان د دې علاقې او ډېرو ساتلي دوی راورسېده په ټایم باندې چې کومه مخې وي نو هغه ورته ونیوې وزونه یې ورته صفا کړو او په یوه مړ کولو کې ډېر لوی مدد وکړو. موجود دی هغه به هم تاسو سره د دې نامعلومو جهاتونو چې کوم اور لګېدلی دی هغې په حواله سره تاسو سره خبرې کوي چونکې د دې ځګي چې څونه ضعیف خلک وو هغو ډېرې منډې تړلې ووهلې په ډانګو باندې په لښتو چوکو باندې او په شګو باندې هغه اور کنټرول کو نو په دې کې د دې نوجوانانو ډېر غټ کردار و یو نوجوان سره موجود دی هغه هم تاسو ته د دې د کنټرول کېدو په حواله سره خبرې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. کوم اور چې دلته کې لګېدلی و نو دا د قابونه هم بهر او د خلکو په وس کې هم نه و خو د الله پاک لاک شکر دی چې موږ ټولو له دومره همت راکړو او خاورې او شګې او ډانګې نو الحمدلله د دې ځای چې څومره نوجوانانو د دې نږدې علاقې او چمګاونه نو ډېر غټ محنت یې وکړو د هغې سره په وساساتو سره چې کومه دی نو اور په قابو کې راغی او ځنګل ته نقصان که چېرې دا نوجوانان یا دا خلک نه وي راغلی نو دی په کوم طرف ته تللی د دې نه نو زمونږ د حکومت خو تاسو ته دغه معلومات وشو چې کوم چا ته مونږ ټلیفونونه کړو نو هېڅ چا بېرته واپس تپوس ونه کړو او چې دا خلک نه وای نو د دې نقصان نور بیا لکه د کورونو ته هم رسېدی شو او دا اور به بیا لکه ډېر زیات د قابونه وتلی نو الحمدلله د الله لاک شکر دی چې د کوم نوجوانان چې راټول شوي نو ډېر زیاته شکریا ادا کوم او د ټولو او الحمدلله اور په قابو کې راغی. ملګری زموږ سره موجود دی چې د ډېر وخت نه لګیا و او په دې لمبو کې ځان نیولی و ملګري دا خو ستاسو ډېره زیات شکریا ادا کوم چې په دومره ګرمه ګرمۍ کې بیا په دې اور کې ورتلل ډېر ګران کار نه و څونه وخوښ چې په دې لمبو کې ورغلی وی او لګیا وی دا اور مړ کوو تقریبا یوه نیمه ګنټه محنت وکړي هغه شکر الحمدلله الله کنټرول لکه ستاسو کوشش چې و نو هغه کامیاب شو اور چې دی ډېره مننه شکریا. ملګرو داسې نوجوانان چې په هر ځای کې هم داسې اپتي مسله راځي زموږ ټول نوجوانان چې څونه د دې علاقې هغه خبرېږي نو کوشش کوئ چې هغه ځای ته په ټایم باندې ځان رسوئ د انساني همدردۍ په لحاظ باندې نو دغه غټ نقصان کېدو د غټ نقصان نه چې دی نو دا غرم بچ شو څونه چې کورونه هغو ته هم نقصان رسېدو نو کنټرول شو د دې نوجوانانو په وجه